سلامونه ملګرو دا کم سیټ باندې تاسو ته ویډیو ښکاري دې ته وایي د دې نوم دی کلیکرز دغه د ډېره موده مخکې تقریبا په امریکا کې راوتی. امریکا کې دې باندې پابندي ولګېدله. هغه چې کوم ریسرچ وکړو هغه وایي چې دا بالکل دماغو ته نقص ورکوي. نو که موږ تاسو وګورو دغه کلیکرز نن سبا د کراچۍ نه رانیولې تر پېښوره پورې دغه شی راورسېدو. ډېر زیات عام دی، د هر چا په لاس کې د ماشوم د غټ د ځوان د هر چا په لاس کې دغه کلیکرز دی او دغه ټکه ټکه یې راغستې. که موږ تاسو وګورو زموږ ستاسو ماحول دغه بعضې شیونه لږ نه ډېر زیات خرابوي. زموږ ستاسو ماشومان خرابوي، زموږ ستاسو ټایم خرابوي. بل تاسو که موږ تاسو سوچ وکړو موږ مسلمان یو، د غټ ذکر او فکر د موږ تاسو ویستو. زموږ ستاسو په لاسونو هغه تسبیح چې دی هغه لرې کړی او دغه کلیکر دغه کوم ټکه ټک چې دی ما ته نن تاریخ پورې راغستی هم نه دی. صرف لیدلی مې دی په دغه سوشل میډیا باندې په دغه لاسونو کې د خلکو سره ماغزو پورې راغستی هم نه دی چې دا به څنګه چل کوي او څنګه چل به نه کوي. ولې چې زه فضول کار دی، فضول کار دپاره زه خپل مازغه او خپل ځان نشم ستړی کوم. نو داسې دی چې دغه کلیکر باندې ډېرو ماشومانو سترګې خوږ شولې، د ډېرو ماشومانو پې پوزې ماتې شولې او ډېرو ماشومانو پکې جنګونه مو کوي یو بل سره. او یو بېهوده کار دی، فضول او عبث کار دی. کوشش وکړئ چې خپل ځان او خپل ماشومان د دغه شان عبث او بېهوده کارونه تاسو وساتئ او د دې په ځای باندې تاسو دې ته یو داسې سبق ورکړئ، یو داسې یو کار ته مخکې کوئ، یو داسې نصیحت ته وکړئ چې را په دې لاسونو باندې تاسو تسبیح راوالي، ذکر پرې وکړئ، اذکار پرې وکړئ، کار روزګار پرې وکړئ، مطلب داسې ژوند ته پرې لاس وړاندې کوئ. نو دغه کلیکر چې څومره وي هغه تاسو کې سیټ کړئ. انشاءالله هم به تاسو ښکاري پاکستان کوم مایناز فاست بولر چې دی کوم دی بهترین بالینګ کوي، د سره هم دا کلیکر دی هغه ټکه ټکه وکړي دغه دپاره د دې سوشل میډیا دپاره هغه دغه ویډیو جوړ کړی، مطلب فضول شی دی دا ورته وایي. نو تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې دغه شی نن سبا ډېر زیات عام شوی دی. کوشش وکړئ چې خپل ماشومان دغه شیونه منې کوي او دغه 50 روپۍ 100 روپۍ یو نیم سل روپۍ دې په دې باندې یو قلم کتاب کافي دا ورته والي، دغه به د دې آینده دپاره په کار راشي. او دغه شی بالکل ټکه ټکه چې کوي بالکل مغزو ته نقص ورکوي، ټایم خرابوي، د انسان سوچ فکر چې کوم طرف ته روان دی مطلب ښه طرف ته د ښه طرف نه راوباسي او غلط طرف ته یو مثبت سوچ خرابوي، یو منفي طرف ته اړوي. نو دوستانو دغه باره کې ما تاسو ته خبرې وکړې. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او د ثواب په نیت نور ملګرو سره شیر کړئ چې کوم مشران دي، ځوانان دي، څومره خلک چې په دې کې اخته دي دغه پرېږدي او موږ تاسو له ذکر اذکار پکار دی او دغه شیونه موږ د اجتناب وکړو د فضول شیونه او په یو ښه شي باندې موږ خپل مازغه د خپل ګوتې دا استعمال کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. زموږ پیج هم سره فالو کړئ، ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې زموږ په دا خبرو باندې کېدای شي یو چا ته فایده ورسېږي. موږ تاسو ته هم ته پکې الله پاک اجر راکوي د خیره سره انشاءالله. د الله په امان.